ختم زنجیری به راته زمزمه کې لګه. ختم زنجیری دوړای نشمه و مورې درځم بل قدم خستی نشمه ختم زنجیری ده ختم زنجیری دوړای نشمه وای مورې درځم بل قدم خستی نشمه ختم زنجیری وای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمند کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوې خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمند کتونکو وی خدای خدا چې پتا می ایمان راوړ خدایا خدا چې پتا می ایمان راوړ غنی چاچا ته سجدي به مې کولې نه به مړ و نه به داسې در په در وې نه به مړ و نه به داسې در په در وې که پښتون نه وې مزې به مې کولې. ګرانو قدرمندو کتونکو نن را سره د میا ټي وي په خپرونه کې د پښتونخوا د سیمې یو ښکاره هنرمنده زمونږ د پښتنو د ټولو مور چې لر او بر پښتانه ټول پیژني او د هغې د سندرې سره بې کچه مینه لري زرسان ګابۍ را سره د میا ټي وي په خپرونه کې میلمنه ده. قدرمندو کتونکو تاسو که د کیمرې په شیشه باندې ګورئ زرسان ګابۍ په یو خیمه کې ژوند کوي او په خیمه کې همیشته ده. نور ته پوښتنه به د هغې نه کومه د هغې طرف ته ځم او ستاسو او د زرسان ګابۍ په منځ کې رکاوټ نه جوړېږم. ابۍ د میا ټي وي په پروګرام کې درته د زړه د بیخه او د زړه د تله هر کلیم ویم او مشکوره مې چې ماله باندې خوشحاله اوسه الله دې عزت وکړه الله دې عمر ډېر کړه. خو یوه ګیله مې پښتنو نه زما څومره پښتنو سره مینه ده یوه ګیله مې د دون باران وینه وګوره د خیمې کې زه ناست یم و داسې پښتنو سره ملا چې دې ته یوه کوټړۍ جوړه کړو. ابۍ د پښتنو په سیمه باندې زمونږ په دې پښتونخوا کې حکومتونه هم شته دي د ثقافت پکې ځان له وزیر هم شته دی. د حکومت د سایډه څه مدد یا مرستې شوي دي که نه دي شوي؟ نه دي شوي ولا کار سر سوی دی هېڅ نه دي سوي سره دا په میخ کې ژوند تېره وګوره. ابۍ د خیمې دا ژوند چې دی نو که چېرته بالفرض تاسو له د پښتون ولس کور درکړي تاسو له د پښتون ولس ځای درکړي تاسو له د پښتون ولس چې کوم دی ډېر پښتانه غیرتي پښتانه پکې شته مخیر حضرات پکې شته ابۍ که تاسو له ځای درکړي نو تاسو په هغې کې خوشحاله ژوند کوئ که نه؟ دا ښه ګاډه چاله خوند نه ورکوي دا ښه کپړه چاله خوند نه ورکوي ډېر ښه. خو چې داسې ځای راکړي موږ به خوشحال یو که دواګانې به ورته کوو. ابۍ د پښتو دپاره یې ډېر کار کړی دی ډېر زیار دی کړی دی. ابۍ په پښتو هم دې احسان دی او د پښتو چې کومه ژبه ده په هغې هم ستاسو احسان دی. زه ستاسو احسانمند یم زه کشر. خو ابۍ د پښتنو نه څه ریکویسټ کوې پښتنو ته څه وې؟ زه د پښتنو دا وایم هرګز مر خوشته بچیه بلکل دا خل مخلوق په ما ته راځي چې دا زرڅانګه په د خیمې کې پرته ده یو د افسوس سره دی پاکستان نه د افسوس سره دی څومره نه پبلک بل ماړه خلک ته سرکار دا غوږ نه ټپي خو د پبلک خو څومره عوام څومره ماړه خلک دي خو دغه بیا وایي چې درته 50 سرته ټولګه ما به کوټڼۍ جوړه کړې وه هرګز دا ما ته سوچ راځي چې مرګی سته دا غټ غټ خلک به زرڅانګه دغه ده زرڅانګه د په د خیمې کې پرته ده دا افسوس راځي نور څه افسوس نه راځي. زوی ابۍ زه په خپله ذاتي توګه باندې د خپلو پښتنو نه هم دغه ریکویسټ کوم د هغې نه دغه اپیل کوم چې ستاسو څه مرسته مو وکړي ستاسو څه کلک ومدرېږي ځکه چې تاسو یو قامي مبارزه کړې ده د هغه شاعرانو غزلې تاسو ویلي دي چې هغه شاعران د ولس دردونه د ولس غمونه د شعر په ژبه باندې دنیا ته ښایي او تاسو هغې له د خپل غږ په ښکلا باندې یو بېله ښکلا ورکړې ده. ابۍ ستاسو چې څومره موږ ستاینه وکړو هغه کمه ده خو زه بله پوښتنه به زما دا وي ابۍ د سندرو په دنیا کې څومره ملکونه دي کتلي؟ صدر امریکا جرمني لندن فرانس عراق کابل دی خو ما ته اوس نامه نه راځي بلخې بولکسیب روس دغه سیمې ته تلې بیا مې د پاکستان خاورې ته ځان رسولی بیا ما نه پاکستان نه خفه کوم اوسه پورې ولا دا خو بده غوندې خبره ده چې زه کومه اوسه پورې افغانستان ما ته دا د کاغذ راکوي واخله کور در کوم ګاډی در زه دا نور ته چې زه پاکستان څه پرېږدولی هرګز مسلمان کافران خو نه یو داسې یو کوټڼۍ ځای جوړ کړو داسې خو نه چې یوه کوټڼۍ پیسې تر ټولې کړي یو کوټڼۍ به جوړ کړو داسې خبره خو نه ده چې بده خبره خو نه ده زوی بیا د پاکستان خاوره زه ګټو خو داسې څه سته که نه سته
دا وایي خبرې لاړې ختمې سوې. رحمت شاه سایل صاحب د شعر یو کړی ده چې خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم، نو زما پښتنو ته هم دغه ریکویسټ دی چې زرڅانګه ابۍ زمونږ د ټولو ابۍ ده، زمونږ د ټولو مشره ده، زمونږ د ټولو مور ده، باید چې اوس هغه په خیمه کې ژوند کوي، په کار دا ده چې پښتانه کلک ملاتړ وکړي. پښتون قام چې په پښتنو کې کم مبارزین دي، سپیشلی زه د باچا خان ټرست نه دغه اپیل کوم چې ایمل ولی خان په دې باندې ایکشن واخلي، هغه په خپل باندې د داسې سندرغاړو هنرمندانو دپاره ډېر کار کوي، ډېر زیار کوي، او ما ډېر لیدلی دي. نو د ایمل ولی خان نه هم زه په کلکه باندې دغه غوښتنه کوم، نور چې زمونږ کم سیاسي مشران دي او په اهمو څوکو باندې ناست دي، د هغوی نه هم زه دغه اپیل کوم چې زرڅانګه ابۍ ګوره ډېره زړه چاودې ده او د پښتون ولس نه ډېرې ګیلې دي، او هغه ګیلې به نن موږ او تاسو ختمو. ابۍ اوس راته دا ووایه چې په تا خو ډېرې زیاتې سندرې ریکارډ کړي، د خپلو سندرو پته راته لګي چې اولنۍ سندره دې کومه ریکارډ کړې وه؟ بچپن نه چې وګور دا ما سندرې دي، دا ته شمار کا څومره چا باندې شلو کاله چې دا ما سندرې دي، ډېرې مې بې شماره مې ویلي دي، لکه شمار راته نه دی معلوم چې څو سندرې تا څومره ریکارډ مې کړي. ویلي دي. بالکل بالکل. ابۍ دا راته ووایه چې په خپلو سندرو کې د کومه یوه سندره ډېره خوښه ده؟ راشه ماما زوی دې لیوانه ده، آه، یوه مې دا ختمې زنځیرې. ختمې زنځیرې. ابۍ د دې اختر نه مخکې که خیر لیست تاسو د اختر دپاره یو البم ریکارډ شوی و، هغه سندره هم ستاسو ډېره زیاته وایرل شوې ده، خلکو پښتنو ډېره زیاته خوښه کړې ده. جانان 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 جانان. دا جانان جانان پسې تل کوم ارمان، جانان جانان پسې تل کوم ارمان، جانان جانان پسې تل کوم ارمان. ابۍ ډېره زیاته مننه دې کوم او ډېره زیات دې بیا هم یو ځل مشکور یم د خپل د ټي وي په شیشه باندې زه ستاسو نړۍ مننه کوم. ابۍ دا راته ووایه چې د پښتنو ځوانانو نه اوس ځوانان ډېر بیدار شوي دي، ابۍ په سوشل میډیا باندې ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه زیار کوي، د پښتنو ځوانانو نه کوم اپیل کې؟ پښتانه ځوانان ډېر تکړه دي، کیدای شي ستاسو اواز ټولې دنیا سره بدرګه کړي. کلمه دنیا مې اواز وروي، په امریکا، جرمني، فرانس، لندن چې چېرته اوس ټلیفون کړی هغه نه ترکیه نه پښتو نه راځي، تا اواز داسې ورته وکړه بچیا اوس زه څه وکړو، خدای نه به ګیله کوم زویه. او پاکستان زه نه پرېږدم، په دې جونګړه کې شپه تېروم خو پاکستان نه پرېږدم، او پاکستان یې داسې وایي چې دې ته به یې ځکه ورکړو کوټه دې پکې جوړه کړي. وایي دا مې د امن خپلولو څومره لوی ثبوت دی، دا مې د امن خپلولو څومره لوی ثبوت دی چې په ټوپک ټوپک وطن کې هم قلم لټوم. د زرڅانګې ابۍ سوچ چې کوم دی که نه، د زرڅانګې ابۍ د سوچ عکاسي دا ده چې پاکستان نه پرېږدم او که هر څه کېږي د خپله زه دې جونګړې کې به د سات تېروم او پاکستان نه پرېږدم. او زه دا ګیله راځي خو تا ته ما ویله بچیا چمبر خواصیت سته، دا غټ غټ خلک پر چې زرڅانګې په داخل هلته بیا سوچ نه وي چې د کوټ نه مې داسې ځکه ورکړه نه مې څه ورکړله، دا په خیمه کې پرته بیا به سوچ کوي چې ښه سندرغاړې وه، چا خدمت یې ذات نه وکړو، ښه اواز یې و. بچیا اوس څه به کوې پاکستان خو زمدي دې وي نور څه پکې آباد دی خدای لري. په واکدارانو کې ناست، په ایوانونو کې ناست زمونږ غټان چې زمونږ په ووټ باندې دغه ځي ته رسېدلي دي، د هغوی نه زه د میا ټي وي په شیشه باندې همدغه درخواست کوم، همدغه اپیل دې کوم چې د خدای خاطر وکئ، د پښتنو او د پښتنو اتلان په ژوند باندې ونازوئ، د پښتنو اتلانو له په ژوند باندې عزت ورکئ. کله چې مړه شي نو بیا موږ ټول خلک دا خبره کوو چې دا ښه سړی و، او دا خو په کار دا و چې زه ولتلی وې، په کار دا و چې ما دا کړي وې، په کار دا و چې ما دا کړي وې. زه د KPK د ګورنمنټ او د هغې د سي ایم نه هم دغه مطالبه کوم چې زرڅانګه ابۍ د یو چا مور نه ده، د یو کس مور نه ده، د ټول ولس مور ده، د ټول ولس مور ده. په کار ده چې د زرڅانګې ابۍ سره د پاکستان ګورنمنټ او سپیشلی د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ ښې مرستې وکړي او کلکې مرستې ورسره وکړي. ابۍ ستا اواز به انشاءالله تعالی وخت په وخت باندې موږ بدرګه کوو، خو دا به راته اوس ابۍ شریکې چې ملګري بور نشي، د ملګرو هغه پام چې دی که نه هغه بور نشي. د زرڅانګې ابۍ اواز چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خوږ دی، په موږ خو ډېر خوږ لګي او زموږ زړه ټکورونه ورکوي. ختمې زنځیرې به راته زمزمه کې لګه. ختم زنجیری زنجیری دوڑای نشما و موری درزم بل قدم خسته نشما. ختم زنجیری دا ختم زنجیری زنجیری دوڑای نشما و موری درزم بل قدم خسته نشما. ختم زنجیری وای
ډیره زیاته مننه. ابۍ نور کې دې په زړه باندې څه یي او نور دې د زړه څه غواړي قوم نه مطالبه وکړه. هېڅ مې نور پړسې نسته. پاکستان نه ښه خوشحاله شم مې قدر عزت کې یوه ګیله راځي بچې هغه تا ته ما ویل په دې کې به راغلې تا ته ما خبر نور مې ښه پاکستان مې ښه قدر کې ښه مې عزت کوي خو یو افسوس راځي چې تا ته ما کومه خبره وکړه. ابۍ زمونږ مورې او څومره چې زمونږ نه کېږي موږ به د خپل کوشش کوو. زمونږ څه ناست دی د زرڅانګې ابۍ بچی دی. شهزاده لاله دا راته ووایه چې تاسو څه غوښتنه لرئ د حکومت نه د عوامو نه د عوامي حلقو نه د قام پرست ګوندونو نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ زه دا وایم وروره چې داسې یو فنکار چې وي لکه زرڅانګ زمونږ ولیده مال هسې جړه راځي په خدای یقین وکړه او چې داسې فنکار د پاکستان نه څومره فنکاران دي مونږ ورلاړل بار ملکونو ته څوک لندن ته لاړل څوک افغانستان ته لاړل او مونږ دا وایو چې نه مونږ د پاکستان خاوره نه بدنامو. ولې بیا به سبا پیغور چې هغه زرڅانګ هغه د پاکستان نه پټه شوه. دا د مونږ د حکومت د پوج د خپلو پښتنو بېزتي ده او نه موږ وایو چې په دې جونګړه کې وخت تېروو خیر ده پښتانه دي یو خو به خدای مهربانه کړي الله مهربان بادشاه ده او موږ دا د پاکستان بېزتي نه کوو او د خپلو افسرانو ته او د خپلو وزیر اعظم صاحب ته د څومره مینېګان دي سړی د خدای دپاره دې څومره خدمت وکړو د پښتنو څومره خدمت یې وکړو. په انډیا کې که تاسو به خبرې خو د شاهرخ خان هغه یو جینۍ بوډۍ غوندې مېدلې وه څه څه یې ورکړل نه زرڅانګه خو دغه ناکامه نه ده که نه د خدای دپاره چې یو دومره ځای موږ ته د خدای په نام دی راکړي سړی ځای مو اخیستی ده. دغه وایي رضوان الله شمال صاحب وایي چې د پن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم د پن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیره. ابۍ زمونږ د ټول پښتون قام مور ده انشاءالله موږ د سکلک ولاړ یو موږ به د ابۍ مرسته جاري ساتو څومره چې زمانه کېږي د باجوړ په لیول باندې ځوانانو هم زما سره رابطې شوي دي د سوات د خلکو پورې زما د هغوی سره رابطې شوي دي انشاءالله چې زموږ نه څومره ممکن کوشش کېږي حکومتي وسایل خو راسه نشته خو خپل هم چې کوم وس کېږي هغه به زموږ د ابۍ سره جاري. ابۍ په اخیره کې په تلو کې کومه چې ستا د خوښې سندره ده په ټولو سندرو کې او تا ته ډېره ګرانه ده هغه به زمونږ د مینوالو سره زمزمه کړي. خلق په تیږ باندې ولې سارنی ده که نه شمه ما زوی د لیونی ده خلق په تیږ باندې ولې سارنی ده که نه شمه ما زوی د لیونی راشه ماما زوی د لیونی ده. زرڅانګې ابۍ یو ځل دی بیا د میا ټي وي د سایډ نه او د خپل طرفه انتهایی د زړه د بیخه مشکور او ممنون یم چې موږ له دې وخت راکړو. زه ډېره مهرباني الله مو خوشحال ساته الله مو عزت وکړه الله د پاکستان کامیاب لري الله مو خوشحال ساته. زما ډېره زیاته مننه ابۍ د اورسیز پاکستانیانو نه کوم چې په عرب امارات کې ژوند کوي کوم چې په یو کې ژوند کوي لرو وطنونو کې ژوند کوي د هغوی دپاره زه د زرڅانګې ابۍ نمبر هم تاسو له په سکرین باندې در کومه 0302 27 36 359 دغه نمبر دی 0302 2736 359 دغه نمبر یې د زوی دی که کم خلک د زرڅانګې ابۍ سره مرسته کول غواړي په دغه نمبرو سره رابطه وکړي او په دغه نمبرو باندې د هغوی سره کانټیکټ وکړي که مخیر حضراتو سره د خپل جب نه مدد کول غواړي نو د زرڅانګې ابۍ د زوی دغه نمبر دی تاسو په دغه پته باندې د دې سره ملاوېدلی هم شئ د دې سره کېناستلی هم شئ د دې خواله راتللی هم شئ. زما یو ځل بیا د ټولو مسافرو نه هم دغه ریکویسټ دی چې تاسو ټول عمر پیسې رالیږئ او په ړندو سترګو یې رالیږئ. کله هم چې په پروګرام کې ما تاسو له کوم نمبر درکو دا د زرڅانګې ابۍ او د زرڅانګې ابۍ د زوی نمبر دی په دغې باندې اوسه تاسو رابطه وکړئ په خپله به تاسو مطمئن شئ کله چې د دې نه تاسو سیټسفاید شئ او د دې نه تاسو کله مطمئن شئ نو دا نمبر دی په دې کارت باندې لیکلی شوی کله چې تاسو د دې نه مطمئن شئ نو بیا اوسه تاسو مالي مرسته وکړئ او زرڅانګې ابۍ به تاسو سره په خپله باندې خبرې کوي تاسو سره په خپله باندې خپل غږ بدرګه کوي په ټلیفون باندې هم. نو زما یو ځل بیا د ټول ولس نه د ټول پښتون ولس نه که هغه په پښتنو کې راځي که د پښتنو نه په نورو ولسونو کې راځي زما د ټولو نه دغه
مرسته ده چې زمونږ د مور سره مرسته وکړي. دا د پښتنو مور ده، دا یو داسې هنرمنده ده چې په پښتو ژبې احسانات دي. ماته د پروفیسر ډاکټر عباسي یوسفزي هغه شعر را یادېږي چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. تر هغه دمه ما میا ایاز احمد او زرڅانګې ابۍ له اجازت راکوي چې چېرته مې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.